د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې 5921 قلمه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل راټول او 810 ټنه تاریخ تیر او کم کیفیته درمل او خوراکي توکي سوځول شوي دي. د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي د اسلامي تمدن او فرهنګ په وده کې د ابو ریحان البیرونی علمي مقام تر عنوان لاندې علمي څیړنیز سیمینار کې ویلي چې ابو ریحان البیرونی په علمي ډګر کې نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره د پام وړ خدمتونه کړي. د فراه په 232 ولایتي روغتون کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د زیږنتون څانګې ته 2 پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندوز د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په روان 1402 لمریز کال کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت 6 لویې ټولګټې پروژې پلي کړې دي. د کندوز د ټولګټو چارو رئیس ملا عبدالخالق حقمل ویلي چې په راتلونکي کال کې به 9 ورته نورې پروژې پلي کړي. د دایکنډي ولایت مرکز نیلي ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې ښار د روښانه کولو پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي او په بشپړېدو سره به یاد ښار د شپې لخوا روښانه شي. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شهامت کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې راتلونکی کال به د دغې ادارې 1000 تنه ممتاز فارغان د یادې ادارې په بېلابېلو برخو کې پر دندو وګماري. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ګډوالو چارو د عالی کمشنرۍ مشري له کندهار مرستیال والي محترم مولوي حیات الله مبارک صاحب سره په لیدنه کې ویلي اداره پلان لري چې د نویو راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د سرپناه ځایونه، کلینیک، مدرسې، ښوونځي او د اوبو شبکې جوړې کړي. او وروستی خبر اقتصادي معاونیت چې په روان 1402 کال کې د برېښنا په سکتور کې 14 بېلابېلې پروژې پیل کړي چې یو شمېر یې بشپړې او ځینې به ډېر ژر پیل شي.